غزني کې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست له لوري د 400 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا یاده مرسته د یو خیریه بنسټ له لوري د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست په همکارۍ د شهیدانو، معلولینو او یتیمانو 400 کورنیو ته وویشل شوه. د دوی په وینا په یاده مرسته کې وړه، غوړي، لوبیا او نخود شامل دي. نن د شهدا او معلولینو چارو ریاست له لوري څخه 400 مستحقو کورنیو د یتیمانو، معلولینو او کونډو کورنیو ته د غذایي موادو توزیع د یو خیریه بنسټ په همکاري باندې نو هغه کورنۍ دلته وجود لري، هغه معلولین یتیمان دلته وجود لري چې هغه موږ راغوښتي دي او مستحق څوک دي. دا د یو خیریه بنسټ لخوا څخه د شهدا او معلولینو چارو ریاست تر چتر لاندې په غزني ولایت کې موږ لرو. ورته مهال د مرستې ترلاسه کوونکي هم له دغه مرستې خوښ دي او له حکومت او مرستندویو بنسټونو د لا ډیرې همکارۍ غوښتونکي دي. خوشحاله یم چې دا مرسته له موږ سره وشي، له مظلومانو سره، له معیبینو سره چې مرسته وشي. موږ ډېر خوشحاله یو. نو خدای تعالی دې دا نظام د غیب ټینګ کړي، له دغسې مظلومو سره چې دا مرسته وشي. مقصد ډېر مظلوم شته، دا مظلوم ساول زه یم، ولاکه په کور کې شی لرم. دا یو ډېر ښه ګام دی مولوي صاحب. دا خو نو ډېره مرسته ده د مسلمانانو لپاره. زه په خپله چې یم دغه 2 میاشتې له مخه مې یو زوی مړ شوی دی، یوه مې کډه مړ شوی دی، زوی مې 5 یتیمان پاتې دي، ځکه یې اوس پکې نیولی یم. د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم د شهیدانو، معلولینو او یتیمانو 600 کورنیو ته د یاد ریاست له لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ویشل شوې ده.